څنګه خپرونه شروع کوو بالکل او څوک نوي دي لیکلي خو شروعات هغې نه کوو که نه ته شروع وکړه که نه مړه سم پروګرام شروع وکړه امیر هم دغه شانتې خبرې وکړې بس ښه زه داسې چل به وکړو که نه چې زه به یو څه شعرونه هم زاړه دي خو زه ملګرو ته به یې ووایم چې نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ ټول راسره وایي او یاد دي ښه نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ څه یاران هم په صابون باندې ولاړ دي او څه ختلی دی په مونږ د زمانې رنګ او زمونږ قتل به ثابت په خودکشۍ کړي یا به ورکړي ورله څوک د حادثې رنګ او دا زما د بېوسۍ ښکاره ثبوت دی پیکه شوی چې د ستا د لوبټې رنګ او د وطن پوښتنه څه کړي مسافر یو موږ ته یاد نه دی د خپلې دروازې رنګ او په یو حال کې یم قایل د دوکې نه یم دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ او هغه رنګ نورو رنګونو نه بدل دی هغه رنګ چې بدل کړی دی هغه کوم چې بدل کړی دی هغې رنګ ډېر ښه دی نو شروع ده جزا ته راته یو څه کلام ووایه خیر د انتخاب نه راته ډومبې ووایه ځه شاید علي شاهد صاحب وایي که نه او ارشاد لاليه مخکې رانه ځه خو لږ په شا راګوره لاليه مخکې رانه ځه خو لږ په شا راګوره زه په لار تللی نه شم لاليه د رڼا نه بغیر ډېر ښکلی کیفیت دی او یاد دې شي تا چې به ویل زما کعبه به ته یې که سجده بل چاته جایز وي د الله نه بغیر او که نه یار شاهده نن یې راته وې ورپسې بد مه وایه زه او ته هم یو کېدی نه شو د مولا نه بغیر بېشک او که نه او شاهد علي شاهد او بل د چا کلام داسې انتخاب چې کوي غزل مومن وایي چې وس مې نه وي زه به لاره ان تر دې وخمه ته مې لاسونه خپې وخه زه به نارې وخمه او که نه او خدایه راورسېدې شاته د لیوانو رمې زه خپل زخمي وجود په ځای د دروازې وخمه او کاروان صاحب وایي چې پوخ یقین مې مات شو له مات شوې سومنا ته دا ښه شعر دی پوخ یقین مې مات شو له مات شوې سومنا ته اړوم درنه مخ د عقیدت او عشق رکاته او راغلمه د خپلې حصارې سودا ته کېناستم څو ځله رایاد شو د ول عصر 3 آیاته وایي هغه دا خو حرکات دغه دی که نه څنګه دی سر کې داسې هیر شرانه العصر والا چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نور څنګه دی کې بل شعر بل یو شعر دی خدایا دا زما ستا شریک جنگ دی راورسه وایي دا پکې دی د لکونو روپو شعر دی خدایا دا زمونږ شریک جنگ دی خدایا دا زما ستا شریک جنگ دی راورسه زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جومات ته او که نه وایي زه بارود له کور خلاص کړم او ته یې له جومات ته بلکل همدقسې ده ډېر ښه شعرونه لیکي ډېر ښه شعر دی کاروان من خو ګوره منلی شوی شاعر بل کوم انتخاب دی یاد دی مړه انتخاب خو ما ته ډېر یاد دی بس خپل شعرونه به ووایو وخت داسې دی چې زه خپل شعر ووایم لکه چې کور ته به م رسېدل غواړي ته خو وایه چې هغه یو ځای کې چې ته باچا دغه کړی و که نه ججه چې د شپې د 9 بجو نه څوک مطلب وروسته ولیدې شو دا اولی یې د 9 بجو نه پس 9 بجو نه پس چې څوک ولید شو دا اولی یو کس چې 8 بجې ایشتی و 8 بجې ایشتی و هغه جج راوخته چې دا دې ولې شو چې دوی کور ما ته معلوم و دی 10 لم نه شو رسېدی نه بیا موږ کور ته 10 لم نه شو رسېدی زه صحیح ده زه خپل شعر ووایم زه ارشاد پروګرام مې هغې نه پس به بیا ټیک دی دا نو دغه څو شعرونه درمان صاحب چې خپل امیدونه زه د بل چا په رضا نه تړم خپل امیدونه زه د بل چا په رضا نه تړم ما کې یو کار دی زه په هر یو سړي ملا نه تړم دا خو ښه خبره ده خپل امیدونه زه د بل چا په رضا نه تړم ما کې یو کار دی زه په هر یو سړي ملا نه تړم او چې خفه نه شي که په سر هم راته ودرېږي نو ستا د نامې سره نامه د مسیحا نه تړم ډېر ښه دی یار چې خفه نه شي که په سر هم راته ودرېږي نو ستا د نامې سره نامه د مسیحا نه تړم او فکر مې نه و په اشنا باندې باور مې وکړه دا ځل مې وتړه د شګو بند به بیا نه تړم ډېر ښه شعر دی بیا ووایه ته فکر مې نه و په اشنا باندې باور مې وکړه دا ځل مې وتړه د شګو بند به بیا نه تړم او که نه یار او داسې به چا لیدلي نه وي د هېڅ چا په مرۍ او که نه
داسې به چا چا هم لیدلي لیدلي نه وي د چا په مرۍ داسې به چا لیدلي نه وي د هېڅ چا په مرۍ زما د خپلو لاسو نښې دي زما په مرۍ او که نه یار او چا دې تړلې په زنځیر باندې د ونو څانګې چېرته ظالم دې غلی شوی د هوا په مرۍ او که نه یار چا دې تړلې په زنځیر باندې د ونو څانګې چېرته ظالم دې غلی شوی د هوا په مرۍ دوزخ مې خوښ دی ما دې ورکړي په سوره کې خیر دی خو تېزندې لیدلی نه شم د لالا په مرۍ او که نه یار دوزخ مې خوښ دی ما دې ورکړي په سوره کې خیر دی خو تېزندې لیدلی نه شم د لالا په مرۍ تاسو به وګورئ د بعضې صحافیانو ایمان او تاسو به ووینئ د بعضې صحافیانو ایمان څوک ترې نوکاره قدرې راښکي د باچا په مرۍ او که نه تاسو به وګورئ د بعضې صحافیانو ایمان او څوک ترې نوکاره قدرې راښکي د باچا په مرۍ او لا مې قلار نه دی عجزه هغه تېر دردونه چې راته ایښي دي لاسونه دا دی بیا په مرۍ او که نه یار ډېر ښه دی عجزه نور به څه وایو بېوسه یې کمزورې معصومه پېښوره کمزورې بېوسه یې معصومه پېښوره ظلمونه دې زغملي دي مظلومه پېښوره او مخونه دې سره شوي دي د جبر په څپېړو مخونه دې سره شوي دي د جبر په څپېړو هېڅ چا د لاسه نه کړلې ماشومه پېښوره او که نه او قاتل دې راته ښه معلوم دی ښه ترې نه خبر یم او افسوس چې د زموږ په خوله کې لومه پېښوره او که نه ډېر ښه دی او د بل وطن په غرونو کې شپې ورځې تېرېږي عجز د ستا له غېږې نه محرومه پېښوره ډېره مننه درمان صاحب وګوره که نه یو انتخاب ووایه نظم درته وایم د چا خپل نظم درته نوی دی که زوړ نوی نظم درته ارشاد بیا څه ویله او چې ارشاد د خاموشۍ او تنهایۍ د ملګرتیا لپاره او د خاموشۍ او تنهایۍ د ملګرتیا لپاره زه کله کله د سیندونو خوا ته وتښتم نن هم په دې غرض د سیند غاړې ته لاړم چې د یو مظلوم سړي د ژوند ترجماني وکړم د سیند په غاړه د یخ سوري لاندې کېناستمه لا په کاغذ مې د قلم څوکه راښکلې نه وه زموږ د کلي سره جفت د یو بل کلي مشر غړی تازه کړه او په ما یې سلام واچولو ویل یې بچیه خفه نه شې ته سبق لیکې خو ما ته زما د لور دا خط لږ په خوند ووایه چې خط مې پرانیسته په خط کې یو معصومه جینۍ خپل بابا جان ته د سلام نه پس لیکلي و چې ډېر مې یادېږي خو درتلی نه شم وزګاره نه یم سهار د بانک سره چې پاڅم ټول کور جارو کړم بیا چې مونځ وکړم تا ته ډېرې دعاګانې وکړم لا دعاګانې مې نیمګړې وي قربان دې شمه دا دعاګانې مې نیمګړې دي قربان دې شمه لا دعاګانې مې نیمګړې وي قربان شمه چې د نفرت ډک یو قهرجن اواز مې غوږ له راشي بس راپاسه ریاکارې جانماز راټول او ښه د کاکا سره مې لوی شو زه خیر دی بس اودرېده زه ارشاد بس راپاسه ریاکارې جانماز راټول کړه د کور د کار د سره غم شته دی که نه سپېرې ته چې راغلی د کوره برکت تللی دی ستا د واده نه پس د کور اړمزه نشته دی پلار دې هوښیار او ته یې مونږ ته را په غاړه کړلي د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا خفه نه شې تا رور سره پښتو وکړله خو ستا د رور ښځه زما سره انصاف نه کوي د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا هلته په ګیز باندې پخلی دلته لمدې پاڼې چې کومو ګوتو کې وي راشه مشره ښه په کومو ښه السلام علیکم حجت صاحب څنګه دی السلام علیکم سال دی خیر دی خرابی خوشاله کا راضی خوشا مودري ګر سره بس دا نظم ختمي بیا غپ لګو ښه ارشاد خوستا ضرور خزه زما سره انصاف نه کوي د کور په کار مې پروا نشته دی خو ګرانه بابا هلته په ګیز باندې پخلی دلته لمدې پاڼې په کومو ګوتو کې چې ټول عمر وي د سرو ګوتمې په هغه ګوتو کې زړه مې د کیکر ماتېږي په حد کې نورې هم خبرې وي یقین وکړئ چې بابا زما د لاسه خط راښکه او چغې یې کړې لورې ما ماف که ما نه غټه غلطي شوې ده لورې ما ماف که ما نه غټه غلطي شوې ما خو د ورور سره رشته د دې لپاره وکړه چې ستا په سر به وي زمونږ ورورولي قایمه زه څه خبر وم چې په تا باندې به ظلم کېږي زه خو تر اوسه لا په دې خبره پوهه نه شوم چې څوک انګور ته د لوریانو نظر ولې نه کړي
بابا روان دی او ګردان د دې خبرې کوي لورې ما ماف که ما نه غټه غلطي شوې ده نورې خبرې مې د حد په شونډو نه راځي خو دغه ټپۍ د یې هره کې لیکلې وه چې کړم دې پردی دادا ته وایه د دې جینۍ دادا ته وایه ورشه سپوږمۍ دادا ته وایه او زما ابۍ دادا ته وایه خوشحاله نه یم له ناکامه ناسته یم ډېر ښه دی عجزه ډېره مننه مشره تا عجز دې کتلی و چېرته موبایل باندې کو موبایل که راسره دا دی اوس هم ډک پروت دی که نه وګوره دا چا رابر کړي تاسو ستا د ده دا خو زما ډېره خوښه ده که نه او تاسو د دې ځای یئ او بډهبیر دی بډهبیرې ښه او نن سبا به خوزګار یې که نه که نه نه بس اوسګار یو بس دلته په غاړه ځای دی صحیح ده او بره سره که روشن که صحیح ده مننه ملګرو ستاسو څخه بیا به سره ګورو اجازت غواړو ښه د الله په امان